نو دا غلطه خبره ده. ډیر خلق په 10 محرم باندې زی او قبرونو باندې د پاسو اوبه ورچي. تاسو بلی دی وای دغه شهدا د تند د لاسونو وي اوبه ورچ نو تند پاغي تیر شوی دا او ته اوبه د برکلی په مقبره کې ورچي ښا نو د دې اوبو نه بل تغي ته سپای درسيږي ښا نو دا اسی خبرې دي. د دې نزان اوساتای د دې نزان اوساتای. په دې ورځ چې امام الانبیاء سکړی دی هغه وکړه چې روژه یې نیولې ده په دې ورځ باندې ته روژه ونیسه. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوسې داسې نوسي چې نبی علیه السلام به فرمایل الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. وی صحابو دا دواړه د جنت سرداران دي حسن او حسین. وی به وی هما ریحانیا وی دا دو زما خوشبوی گلونه دی. دا 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 د امام الانبیاء نوسه یو نوسه د نبی علیہ السلام د دې زینواله د دې زې پوری د نبی علیہ السلام سره یو شان یو د نامه نه فقط د امام الانبیاء سره مشابه حسن او حسین. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نوسه پوګه غسته دی. نو سو سره مینه کوي خواب بچو سره مینه کوي. نبی علیہ السلام نوسی په اوګه غسته دی نو کس ولیدو کس ورته وای نعم المرکب یا غلام اے غلاما اے الکا ډیر خسور لیدي منتد نعم المرکب یا غلام اے الکا ډیر پخکلی مرکب ناسی کنه سوک په اسور لیکي سوک په او خسور لیکي او ته په امام الانبیاء باندې سور لیکي نعم المرکب یا غلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی نعم الراکب هوا یوازې مرکب نه دی ښکلی راکب هم ډیر ښکلی دی. خپل نوسی ته اشاره وکړه لکه یو کس راغی نبی علیہ السلام ته وی تاسو ماشومان ښکلوئ زما خو دومره بچی دی او نوسی دی ما خو چرته ښکل نه که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای وی چې ستا د زړه نه الله رحم ایستلی دی نو زه پکې څنګه ورواچو. دا ستا د زړه نه الله رحم ایستلی دی چې ته ماشوم ځان ته نه نږدې کوې ته ماشوم نه ښکلی. امام الانبیاء اوږو ته به وختل. امام الانبیاء به مونځ کوه دی به ورته ختلي وو. امام الانبیاء به په سجده و دی به پې د پاسه وو. ښه بعضې خلق وایي دا 10 محرم چې دی یوم عاشورا وی دې ته فضیلت زکه حاصل لې چې په دې باندې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی. خدا خبره ټیک نه ده ښه زکه حسین رضی الله تعالی عنہ لا رکوټه معصوم دی چې نبی علیہ السلام با د دې محرم روزه نیول او د دې فضیلت په ثابت وخه دا د دغه وجه نه دی ثابت. دا د حسین رضی الله تعالی عنہ یو فضیلت شو چې الله ورله شهادت په دې قیمتي